پرې شي. نو دا اوس ګوره د دوی ذهن ته څومره ښایسته سوال لا او د دې جواب شی و. ښه د حدیث کې دا دي چې اولنی رکعت به اوږد کوو، دویم به یې لنډ کوو. دا مستحب طریقه ده. په دې باندې علماو نور هم دلایل ذکر کړي دي، دا یو پوره دی ځکه چې بیا وخت ډېر پې لګي. حکمت دې کې دا دی چې اولنی رکعت دپاره اولنی رکعت یې اوږد کړو، که څوک دی یعنې چې ډېرو خلکو ته موقع میلاو شي چې هغه په دې منځه کې د اولني رکعت نه ګډون وکړي. پوه شوئ پکې؟ ګوره د امامتۍ دپاره رسول الله وسلم شرطونه ذکر کړي دي چې دی به قرآن په قرت ښه پوهېږي، دی به د رسول الله وسلم په حدیثونو ښه پوهېږي. ولې؟ د دې دپاره کم سے کم چې د سره فقه د منځي خو وي که نه، چې دی په منځه په مسایلو خو پوهېږي که نه. زمونږ ډېر د افسوس سره دا خبره کوم، زمونږ په جوماتونو کې داسې ډېر قاریان به راته میلاو شي او براینام مولیان چې هغوی د منځه د مسایلو نه وي خبر. امام څه ته وایي یا امامتي څه ته وایي، په صرف پښتو کې راته وایي مشرتیا ته وایي. دی محراب کې چې ودرېږي او په دې منبر چې کښېني، دی د دې مقتدیانو مشر دی، د دوی پیشوا دی، د دوی نمونه ده، د دوی خیرخوا دی. دی به په هر ځای کې د دوی سوچ کوي، د دوی د دین غم، د دوی د مال غم، د دوی د عزت غم، د دوی د آخرت غم، د دوی د دنیا غم، دا به د ده سره وي. دی به خیرخوا وي. دا نه چې د ده په مخ کې خلک تباه کېږي او خلک چې دی ورته بیان کې خیرخواهي وکړي یو سړی نه قبلوي، هغه جدا مسله ده. دا نه چې زما تنخواه د میاشت په اخره کې و ما ته میلاویږي، بلکې بس کینی مسخري کوي به د عوامو پورې. خیال دی ورته وایي څنګه مې دله کو. ګوره دا څه مقابله نه ده. زه ما تاسو ته مخکې مې ویلو، زما د په الله قسمي کې په دې پښتنو کې حق پرست علما ډېر وي، قرآن او حدیث بیانوونکي. موږ والله که دې منبر ته غاړه ایښودی وی، دا وړه خبره ده. د دې قوم به الله تپوس کوي چې تا څه ویلي دي څه دي نه دي ویلي. امانت دی. نو د دې بعضو نه د زړه نه د هغه یره د الله هغه ختمه شوې ده. هېڅ احساس ورته نیسي چې ما نه به تپوس کېږي. دومره به دا امام د مقتدیانو خیال کوي چې اولنی رکعت به دوی دپاره لږ اوږد کړي. او ما ته اوس ته ویلي زه ملک کې ومې و پیر ماښام منزله تلم، نو بس دغه اذان و زما روانېده و چې ورغلم یار تقریبا دویم رکعت ختم کړی و. نو بیا ورته ما ووی وروسته ما مولوي صاحب هسې رسول صلی الله علیه وسلم به د اولنی رکعت اوږده و نه د دویم نه، وی زه یې لنډوم. ما ته وی زه اولنی رکعت لنډ کوم. ما ولي قصدن. ښه حکمت څه دی؟ حکمت دا دی وی چې د منځونو نه رامنډې وایي چې دوی سړیتوب زده کړي چې بیا وخت یې راسي. یعنې دی به مشرق دی، د رسول الله وسلم خبره او حکمت هغه به مغرب دی. ته په دې باندې یوازې دی پوه کې ته داسې کار وکړه د رسول الله وسلم په طریقه عمل وکړه، پرېږدې دې شریک شي. بیا د مانځه نه بعد مختصر نصیحت دې ټولو ته وکړه، د الله بندګانو وختي راځي. نشو کېدی؟ نو د رسول الله وسلم طریقې به کې ورغړوله، بیا ښه سینه ټپوي چې قصدنې کوم، او د دې دپاره یې کومه چې دا خلک شریک نه شي، چې دوی نه د اولنی رکعت لاړ شي، چې دوی ته پته ولګي. ما یاره د نرس وایي ځکه چې دا خلک کوم ستا صفت کوي چې تکړه علم هم دا دی. هغه علم تکړه دی چې دوی له موقع نه ورکوي چې د مونځ کې د اول سر نه شریک شي.
نو دا حکمت تی. نور پکی علماء حکمتون ذکر کرو دا پکی مشهور حکمت تی. بلا مسئلہ گور دیزی کی دادا او کلنا کل برسول صلی اللہ علیہ وسلم منگتا آیت اورو کلنا کل بمنگتا آیت اورو پا کم مانزکی جہری کی بنی جہری کی ہو طول ہو رہی سری کی بے کلنا کل اورو دا تقریبا دا طریقہ تقریبا یعنی ورکوتو ہوا ہے طول منگ پا دی کمزوری ہو پا دی عمل کولو کی دا امامان سری منزنو کی ولی کلنا کل آیت اورول دا دی دا پارا چی دا دی مقتدیان و تم سوچ لارش کاغذ دی سنی اورول چلکا بالکل پا چگا چگا ہوئی نا لگی تیز کی نو خلقی واوری لیکن مثال که وسی دا امام لگیا دے زان لقیرت کیا کچھ سری دے یو آیت پا کی دی سراغی چی دا جنت او دا جہنم یا دا اللہ دا رحمت او دا غضب باس کے یا دا اللہ دا عظمت لگی تیز کو فائدہ سشوا مقتدیو تا توجہ شوا بلدا چی اثر بو کی دریم دا غٹا فائدہ چی سری منس کول سنت طریقہ دا خو کتا دا سری جہریو کی بیدی منسی دی دا بلا مسئلہ روت سوالی او سڑی دیسی او کتانا چی مولی سیب تا تا مولی سیب ہوئی تو کتا دیسی ویم نے چیزا مولی سیب نے او تا تا ہوئی چی مولی سیب ما ماسپخین منزو کو پا جہر سرا یعنی ودردم اللہ اکبر او سبحانک اللہم دے پپٹو بے اعوذ باللہ پپٹو بسم اللہ پپٹو بے شروع کرب الحمدللہ بزور زمان دا موش شوئے دیکھن رہے شوئے تاس بوتا سوئے تس دلیل لے شوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکی منس کی دا کلنا کلا آیت و رولے دے دلیل دے پا دیبانی چے دا سری منس کول دا سنت طریقہ دا او چی کلنا کلا بکی اگا آیت و رولے دے دا گئی سر منزی کی خلل لے را گلے نو که سوک دا مون جہرنو کی نو دا سنت طریقہ پرے خود دا غور طریقہ پرے خود پورا مون جہرن کول دا پورا خبر کو آیت کرنا کر امام پا جہر سرو کی وائی رئی دا خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہم دیسے ہوا پوشوئی بدے مسئلہ گا جہری منز سری منز که جہری وشی نو دا سنت طریقہ پرے خود دا دا رسول اللہ علیہ وسلم طریقہ دعوی چی اگا با منزونا سری کول کلنا کلا بک آیت نیمو آورو کلنا کلا احیانا برابی کلنا کلا تاوی بلے و فائدہ با تزا ذکر کما او منگ دا حکمت ذکر کردو پا نور درسونو کی ولی دا ماسپخین او دا مازگر دا من سری دے او دا نور دری منزونا چی دا جہری دی حکمت بسی مشرکان مناس نبی علیہ السلام پر خاندل شپیری بے کیتی شیستا دا خوو جلری دا حکمت نجدی امدادے کم چی تاسو ذکر کو چے دا سحر دا منشو او دا شپی دا منزون شو دا ماخام ماسوتن دا دی ٹیم کی اکثر خلق آگا آرام کئی دا غفلت وقتونے تھی اس تا سحر منزل را لکنا اٹھالی ہوئے و سحر منزل عادت نہیں تاجود لا پرے تاجود غواو گوٹا قصہ دا سحر منزل پزور رپاسی دیو را منڈیو آخری رکات کی امام صلی اللہ لگ رہا گیر دیکھو او قرآن سری دے تاسی مو دے اس خودی بالکل توجہ نشتی نو قرآن جہری دے
د امام دا قرت چې دی واورېدو هغې سره دا غفلت ختم شو. دغه شان د ماسخوتن دا مونځ دا هم د خوب په ټیم کې د ماښام مونځ هغه زمانه هغې کې د ماښام دا روټۍ د رسول وسلم په زمانه کې هغوی به ګوره د ماښام دا روټۍ د ماښام د منځه نه مخکې خوړه. بیا د ماښام نه ماسخوتن منځ کې به اکثر هغوی نفلي عبادت کو، نفلي اکثر لکه ډېرو صحابه کرامو نه راځي چې هغوی به دې ټیم کې نفلي مونځونه کول. ماسخوتن نه بعد به وده کېدو، بیا به تهجد ته راپاڅېدو. دا د هغوی ژوند او د نږدې وخته پورې زموږ طرفونو ته هم دا طریقه کارو د خلکو. اوس دا تقریبا په کیلو کې هم دا طریقه ورکېدو واله ده. او دا موبایل چې راوتی به د خو لوی برکت شپې 1 بجه 2 بجې موږ نظام الټه کړی دی. مشکل به موږ کې دی که اوس یو سړی راشي ما ته دا ووایي چې نه ته چې ماسخوتن مانځه کې سړی په غفلت کې موږ خو دغه ټیم کې دومره په جوش او جذبه کې وي چې تپوس یې وکړو. نو دا خو تا قیسه الټه کړې ده. نظام د الله خو دقه دی چې ورځ چې دغه د کار کسب دپاره ده، شپه د خوب او د سکون دپاره ده. خو ته پکې چې دی نو قیسه دې الټه کړې نو تا سره موږ څه وکړو؟ اوس داسې خو کولی نه شو چې ستا دپاره د ماسپښین او د مازدیګر دا مونځ څه کړو؟ جهري کړو، ځکه چې ماښام پورې خو ته پروت یې او بیا دله دا ماښام او ماسخوتن او سحر څه کړو؟ سري کړو، ځکه چې یار دې ټیم کې تازه دی. موږ مسله دا بیانو چې کوم قانون د الله دی د هغې مطابق دا وختونه د ارام دي. نو چې ارام دي نو دې سره مناسب دا ده چې امام قرت جهر سره وکړي نو خلک که چاله خوب ورځي که څوک سکون طرف ته ارام ته سوچ دی چې کله به وځم نو دې سره هغه را بیدار شي. سبحان الله د شریعت په هر کار کې حکمتونه دي. دا سوچ مه کوئ چې د هر څه داسې دي، هسې بې حکمته د الله په شان پورې نه ښایي چې هغه د یو شریعت یو دین راولېږي او په هغې کې د حکمتونه نه وي. ښایي د الله د شان سره ده؟ نه ښایي. د هغې نه بعد حدیث راوړی د جبیر بن مطعم رضی الله عنه هغه وایي سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقرأ فی المغرب بالطور. رسول صلی الله علیه وسلم قرت ما اورېدلی و د ماښام په منځه کې چې سورة الطور یې وي. اسې دا به یې دلته د څه دپاره راوړی دا صورت؟ دلته خو اولني خبره کړې نه ده. جبیر خو اولنی او اخرنی سره ذکر کړی نه دی. هغوی ما سورة الطور اورېدلی دی. څه لږ مخکې ووایه ډاډه پسې ورشي که غلط وي زه به ته چې غلط یې په جهر سره قرت کوو ماښام کې. دا حدیث دې دپاره راوړی چې تا ته اوس دا وایي چې دا جهري مونځ دی. ماښام ماسپښین مازدیګر سري دی، اوس تا ته وایي دا جهري دی. څه دلیل دی چې سري دی ماسپښین او مازدیګر؟ وایي کله ناکله به موږ ته آیت واورو. معنی چې عامه طریقه دا ده چې نه یې اورئ. دلته دا دی چې ما ته پوره صورت واورېدو. نو ماښام مونځ دا جهري دی. بله مسله پکې په منځ کې دا راغله لکه څنګه چې احمد شاه هغې ته اشاره وکړې وې د حدیث دې دپاره راوړی دی چې کله ناکله به ماښام مونځ اوږد کوو. دې دپاره یې نه دی راوړی خو دا فایده پکې شته ځکه چې مسله دغه نه ده روانه چې مونځ لنډ دی که اوږد دی. خو دا مسله پکې دننه پرته ده چې ماښام مونځ رسول وسلم اوږد هم کړی. سورة الطور خو 2.5 مخه دی. رسول صلی الله علیه وسلم د ماښام په منځه کې سورة الاعراف ویلی چې هغه تقریبا سره پاسې سپاره دی. خو اکثر طریقې دا و چې هغه به ماښام مونځ وی په جهر کوو. اکثر طریقې دا به جهر یعنې کله ناکله به یې سري کوو. جواب ته سوچ کوه. اکثر طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم دا و چې ماښام مونځ به لنډ کوو.
کله نا کله به یې اوږد کو. او د کومو چې دا حدیث ته ټوټه یاده کړي که نه وی رسول الله وسلم معاذ ته وي چې تا پسې شاته بوډاګان ولاړي په تا پسې شاته بیماران ولاړي نو تاسو کې چې څوک امامتي کوي نو لنډی کوئ. دا ټوټه یاده کړي بس تک نه مړه وي د رسول الله وسلم د طریقې نه وي د سره خبر ده دی. که پوره طریقه د رسول الله وسلم نو دا به کیم راځي. سبا د راشي ماښام منظر دلته د سوره اعراف ویم یو نیمه سپارې چې پته وګورئ د رسول الله وسلم په طریقه عمل کول دا ګران کار دی. نو کله هغه د ماښام د مونځ ګورې اوږد کړی هم دی. ګوره د دې په عکس اکثر طریقې دا و چې د سهار د مونځ به یې اوږد کوو خو کله نا کله په د اخرني لنډو صورتونو هم کړی دی. او سهار د مونځ چې دې سره اوږد قرت مناسب هم دی. ولې نه ملائک را کوزیږي د تلاوت د اورېدو دپاره یوه دویمه